قصه کړې وه که نه زه یوه ورځ یو کس پسې ورغلم چې ډېر مشهور و امیر صاحب به ورته خلکو وي او زما ورسره څه کار زه پسې ډیرې ته ورغلم ور مې وټکوم یو کس راووت ما امیر صاحب شتي یو ناست دی دغه منځ دی کور هغه ډېرو په دې منځ کښې دا دغه غونته کښې نه دا مجلس غونته کښې خلک پکښې راجمع کړي ویدې کښې ناست ما دې سر ورښکاره کړم چې ورته اواز ووایي سر مې ورښکاره کړو د انډیا فلم لګېدلی دی ټول ناست دی امیر صاحب ناست دی او تسبیح مړی ما ورته اواز وکړو لږ راوځه بهر ته چې څنګه راووته ته خو پته و چې دی به اوس لکه رد به کوي وایي به چې دا څنګه چې څنګه راووت مړه دا لکان مې پرېږدي وایي ما ووایي چې دا خلک چې ستاسو صفت کوي هسې یې نه کوي د ده نه به څوک خفه شي دا کوم ملګري چې د سره ناست دا به د نه خفه شي که زه دغه مجلس ته ورغلم د الله په توفیق سره زه ډاري کوم چې دا کار هم حرام دی اول دا ټي وي بند کړه دا کیسه ختمه کړه د هغې نه بعد به خبره کوو دا کار دی حرام دی دا فحاشي ناروا ده دا سندرې دا ډمتوب دا ناروا دی بیا به ډېرو زما سره طبیعت نه لګي نو ما به غوره کوي که امیر صاحب امیر صاحب ځان له سړی دی خو نه هسې ورسره نو داسې سړی چې د داسې سړي نه به سړی څه خفه شي او څه به په ده رد وکړي ما ته یو کس قصه کولی وي زمونږ ډېره کې یو کس دا کس سره زه میلاو شوی یم ما ته یو ورځ وایي چې هسې یوه خبره کوم وي مولوي صاحب خفه نه شي ما څه مسله ده تاسو وایي دا سختي تاسو کې ډېره ده دا خبره دی غلطه موږ کې سختي نشته الحمدلله زموږ دعوت ما ډېر حکمت نه ډک دعوت دی نم چاته ټوپک نیولی نم توره چاړه راغستې ده ښه په ښکلې طریقه قرآن او حدیث بیان دې کې څه سختي ده نه خیر وي داسې یو مسله چې وینئ بس بیا وایي دین ښتې بورې دې کې دا دې کې دا خو ذمواري ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک ناروا کار ویني په ده لازم دي چې دا کار رد به کوي خو بې طریقې دي نو بیا هغه ډېرې کسانو ما ته قصه کوله او کې یو کس زمونږ خپل ما ته وی وی ابرو ما ډېره غوسه راغلی و چې د تا سره دا خبرې کولې او دا نصیحتونه کوي بس ما ځان غلی کړو ځکه چې دا راته بې ادبي ښکاري دلته خبرې وکړو و یو ورځ کسان ناستو د انډیا سندره یې لګولې وه او دی راغی چې دی راغی خلکو سندره بنده کړه یعنې قدر یې وکړو چې پلانی صاحب راغی د مجلس کې ناست یې دین خبرې کوي که نه فتوې لګوي او مسلې بیانوي نو یې بنې کوي چې نه نه پرېږدئ پرېږدئ توبه استغفرالله وایي داسې بې حیایي ده وایي ته وګوره اجنکو ته یې کتو چې ګړېدې وایي ته وګوره وایي دا دې بې حیایي ته وګوره وایي وایي هغه هلکانو بیا ریموټ راوسه شی بدلوي چې پرېږده چې دا حال یې موږ به تباه کېږو نو او په طریقه کې ټوله سندره وکړه نو بیا موږ پوه شو چې لکه د ده مزاج څه دی نو بس بیا چې که موږ پي ایم کته که سندره وکته دی به راغی یا لاړ زموږ به څه پروا نه وه او د دې سړي نه څوک خفه کېږي تا سره سندرې ته هم کښېني هغه دین هم بیانوي هغه هر څه کوي نو خبره مې دا کوله چې قصو د بعضو مولیانو دا خلک په قصو دومره عادت کړي دي چې د قرآن او د حدیث مسله یا یو حکم بیانول یا یو حق بیانول دا په هغوی باندې دا په هغوی بد لګي ځکه چې دومره وخت تېر شي هغوی دا مسله اورېدلې د یو سړي ګوره د یو سړي 80 کاله عمر او ته مسله بیان کوې او دې ته وایي چې ما دا اول پیر واورېد دا غریب په څومره تیارو کې پاتې شوی 80 کاله عمر ته وګوره او دا مسله د اول پیر اوري او د مولیانو سره پاتې شوی دی او چې وایي زموږ د مولوي صاحب سره کتابونه هم سم ډېر دي وایي مته وایي چا سره چې کتابونه المارۍ کې پراته دي دا څه دی دا هغه ټوله ده بس ختم
که بیانې او که نه بیانې. نو قصې شتي الحمدلله، ښه د عبرت نه ډکې قصې شتي، ښه ډېرې دي، موږ هم بیانو الحمدلله، خو مسند قصې. او دویمه بیا د قصې کې فایده څه ده هغه بیانو.